د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په کابل کې د افغانستان د علماو د فتوا او د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی له وروستیو څرګندونو هرکلی کړی دی او په دې برخه کې یې پر عملي ګامونو ټینګار کړی. نوموړي ویلي چې د افغانستان د علماو فتوا مثبتې پایلې ولري، له کابل سره به یې اړیکې بیرته سمې شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په یوې خبري غونډه کې د افغانستان د دیني عالمانو له هغې پرېکړې هرکلی کړی چې له افغانستان د باندې د جګړې د منع کولو په اړه اعلان کړی دی. نوموړي ویلي دا ډول پرېکړې کولی شي د سیمې د امنیت او ثبات په ټینګښت کې مثبت رول ولوبوي او د تاوتریخوالي د کمېدو لامل شي. कि ये मामला जल्दी हल होगा, लेकिन अब उन्होंने कम से कम नीयत ठीक कर ली है, जो कि قطر में या टर्की استنبول में د افغانستان د علماو فتوا ورکړې ده. دا د خوښۍ وړ پرمختګ و او دا لومړی ځل دی چې داسې فتوا ورکول کیږي چې د افغانستان خاوره باید د بل چا پر ضد ونه کارول شي. دا هغه څه دي چې مونږ یې غوښتنه کوله، اوس پر دې باندې عمل پکار دی. اسحاق ډار همداراز د افغانستان د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی هغه وروستۍ څرګندونې ستایلې چې ویلي وله افغان خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. वो सीरियसली अपनी इस चीज को जो उन्होंने दो एक फतवे में और एक अभी सराज उद्दीन हक्कानी साहब के बयान में आई है, که اسلامي امارت پر خپل فتوا او د ښاغلي حقانی پر بیان عمل وکړي نو 2 یا 4 اونۍ کې به وارزول شي او که مثبت عمل پرې وکړي نو زه یقیني یم چې زموږ لومړی وزیر او د پوځ مشر به خوښ شي. امریکا او جامعه ناټو خبره تم کې نستل الته چې کوم تعهد مو وکړو، کوم توافق مو وکړو په دې باندې چې آینده دپاره به افغانستان د چا دپاره تهدید نه وي، په د خپله ژمنه وعده باندې به موږ کوشش کوو چې د خپله ژمنه وعده موږ په عمل کې راولو. دا وعده هم چې کړې ده د هغه وعدې په نتیجه کې دا شته ستونزې په افغانستان کې چې کوم دي دغه دپاره د خبره دروازې باندې نه دي. موږ په دې لګیا یو چې په یو معقوله طریقه باندې دغه بې اعتمادي غلط فهمي چې هر چا سره وي موږ انشاءالله په معقوله طریقه دا مشکل ورسره حل کړو، په مشروعه طریقه ورسره حل کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې دا ډول څرګندونې او عملي ګامونه د 2 اړخیزه باور د پیاوړتیا او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره مهم ارزښت لري.